درنو لیدونکو السلام علیکم. ذبیح الله مجاهد وایي د هوایي ډګر د تخنیکي مسایلو په اړه له ترکیې او قطر هیواد سره خبرې کوو. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او ویان ذبیح الله مجاهد د قطر له الجزیره تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې اوس مهال په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت د دوی د ځواکونو په غاړه دی. هغه زیاته کړې چې دغه ډګر د تخنیکي مسایلو په اړه به له ترکیې او قطر سره خبرې اترې وکړي. دا ویلو وړ ده چې مخکې تر دې هم ترکیې ویلي وو چې طالبانو ورڅخه د کابل نړیوال هوایي ډګر په ساتنه کې د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې ده او دوی دې ته ماموریت ته چمتو دي. مجاهد دغه راز د وروستیو امریکایي عسکرو په وتلو سره خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې دا چاره تر ټولو یرغلګرو ته د عبرت نه هېرېدونکی درس دی. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې په تیرو 18 ورځو کې شاوخوا 120,000 کسان له افغانستان څخه ایستلي دي. د په خبره په دې کسانو کې امریکایي وګړي، د امریکا د متحده هیوادونو وګړي، د دوی افغان همکاران او نور کسان شامل دي. جو بایډن ویلي چې دا ماموریت د امریکا په تاریخ کې بې مخینې و او په همدې سره په افغانستان کې 20 کلن نظامی حضور هم پای ته ورسېده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.